بیا خرڅلاو لپاره وړي دي دا خو ځوانه داسې شیان مې درته راوړي دي چې ستا په ټول دوکان کې نشته اوس بیا زه د ښکاره کړم خو دا راته وایي قیمتي قیمتي شیان دي دا ځوانه څه نه وینې دا د خارج د پیپسۍ بوتلان دي دا نن سبا ډېر ګران دي په ډېر څه پوهېږي دغه بیا یې سپیکر دی د موټر ده چپو چپو کړی و 1000 روپۍ باد میخونه هم پورې دغه پیسې دي بیا یو سړی در باندې راشي مسکین مسکین ورته د ګاډو سر دی دغه بیا وګوره هغه جنریټر دا د هغه بلاګۍ دي ټوله مې داسې شیان درته راوړي دي خپله مې په یاد ساتي دغه یو شی دی استاد دې ته موږکدان وایي چې په دوکان کې دې موږکان یې کړي په کور کې ټوله در ختموي بیا چیرې روان یې درځه مکتب ته او ته خدای دریشي نه ده اغوستې دریشي چیرې ده احمد وروره زه څه کارونه لرم مکتب ته نه شم کولی چې ولاړ شم دا چې څومره غیرحاضري ده شتې کوي اخر به محرومه شوی دا ډېرې غیرحاضري مه کوو محمود وروره نن ډېر ضروري کار لرم ته به داسې وکړې محموده چې روکا به ولیکې زما په ځای به یې ورکړې نن ته بې غمه اوسه تورجانه ستا روکا به زه ولیکم او مالي ساعته به یې ورکړم زه اوس ځم پر ما ناوخته کېږي خدای په امان وروره ستاسو رئیس څه وخت راځي د هغه معلومه نه ده وروره کله وخته راسي کله ناوخته راسي هر خپل د زړه مرضي ده بیخي نه وځنډېدی بیخي حال 11 بجې شولې مخکې مې درته وویل وروره چې د هغه معلومه نه ده چې کله به راسي
بله سلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړ په خیر قراري ده صحت دې ښه ده و په دفتر کې یم و صاحب و په دواړو سترګو سمه ده په دواړو سترګو و ته بې فکره شه و خدای په امان په مخه دې شه خدای په امان څوک وروره څه ویله وروره دا رئیس صاحب و نن مېلمانه درلودل وې زه نن کار ته نه راځم ښه وروره ستا څه کار ورسره برایم په راډیو کې اعلان واردی د کار لپاره نو مې سوي جوړه کړه روان وسل چې سوي درکړم او کار ورته ونیسم وروره ځان ناقي مه ستړی کوه هغه نفر وختي نیول سوی ده نو دا اعلان د څه لپاره و اعلان یې څنګه ورکوئ وروره زه هم مزدور یم دلې ستا غوندې 20 کسه راځي او ځې چې واسطه ونه لري دلې کار نه پیدا کېږي سر پسې مه خوږوه ځه ولاړ شه وروره بل ځای کار پیدا کړه ښه نو زه ښه چې پوه دې کړلم نو ځمه د خدای په امان Toată vrei scarbar din mă cât da ugurul de zări, tocmai mă dacă eu carote. بابا څو ځایو ته ولاړم د کار معلومات مې وکړي دوی چا د کار په اړه سره راته ونه ویل Mi-a crezut să greu prin ușoară de plăi un dacă. N-am văzut mată mă hama hață eu să pe dacă dar două ori să mă nănă să că ole bădan mă țor cu zile. Zeba hama habă zi. راجانه ما ته وویل چې زه څو ځایو ته ولاړم کار مې نه کوي پیدا هر یو راته وایي وایي ته د روینې ځې پیغورونه راکوي غاجانه که ښه کوې د یوه خبره زه درته کوم ته ومنه Vai toată vrei să stai pe zile că la cama habar rău. غاجانه د یوه خبره مې ومنه که ښه کوې دغه نشه پرېږده Ce se da tomato vai ține să prez ma cama gunah کړی د tomato vai. ګوره غاجانه ما ته په ټول کلي په هره کوڅه کې هلکان مشران ټوله پیغورونه راکوي وایي د روینې زوی د چرسي زوی دی ما ته کارونه نه راکوي څوک په کار ستړی شولم چې زه کار پیدا کړم خو ما ته دا پیغورونه راکوي وایي دا د چرسي زوی دی دا د روینې زوی دی Ești să da murdare, خوله دې بنده کړ زه چرسیم روینیم ګوره زوی لس وارې مې درته ویلي دي که بیا د ننه بعد ته مکتب ته ولاړې دغه غرضونه دې درخورم درسره ولاړ نه شې مکتب ته ته اوس ماته نصیحت کوې ته ماته نصیحت کوې ما درته وویل چې بله ورځ دغه مکتب ته ولاړ نه شې مکتب وایه څه رنګ دې دی مکتب وایه مینه صحیح زو وګوره په کور کې سړی چای لري ته ماته مکتب وایه درکه دا ځه نه مې دې پکار رښتیا هم دا خو تورجان دی چې دی بیا چی رواني تورجانه دلته راځه تورجانه چیرې روان یې بیخي پر مړ پوښتنه نه کوي اوس لږ پیسې دې پیدا کړې دي که څنګه تورجانه څنګه وسه جوړ په خیر ته وې څه دی کړه یو ټکړه سلامات جوړ په خیر